السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې ښه به یې او د ژوند هره شېبه مو ښه تېرېږي. زه بخت الله منقار یم او تاسو ته یو ځل بیا په ټیکنیکل افغان یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دوه اپلیکیشنونه داسې اپلیکیشنونه در پېژنم چې د هغه په واسطه تاسو کولی شئ چې ډېر ښایسته ډیزاینونه جوړ کړئ، یا مطلب ډېرې ښایسته لیکنې وکړئ په عکسونو باندې او هم په ویډیوګانو کې. په عکسونو باندې اوس خو کېږي، خو په ویډیوګانو کې یو څه ستونزه نه وي. ستونزه دا ده چې یو وارې به یې تاسې پکسل اپ ته وړئ، پکسل اپ کې به یې کاپي کوئ PNG عکس، او هغه به بیا په یوټیوب کې په کین ماسټر کې جوړوئ په ویډیو په شکل باندې، خو مشکل نشته. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دوه اپلیکیشنونه داسې درښیم چې د هغه په واسطه تاسو کولی شئ چې ډېرې ښایسته لیکنې وکړئ. یو چې دا پشتو پوینټ ده او بل چې دا متن نګار ده. پشتو پوینټ ما په پلی سټور کې وکړه، پیدا مې نه کړ، خو متن نګار پکې شته. خو که چېرته ستاسو پشتو پوینټ یعنې د پښتو پوینټونه په کار شو، نو زه انشاءالله زه به د خپل د واتساپ شمېره د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم او تاسو کولی شئ چې ما سره رابطه وکړئ. زه به تاسو ته هماغه په واتساپ کې در ولېږم پښتو پوینټ اپلیکیشن. نو تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته او پلی سټور به خلاص کړئ او دا هغلته به ولیکئ متن نګار. متن نګار چې ولیکه همدغه اپلیکیشن د ملګرو ما را ډاونلوډ کړی، تاسې یې هم را ډاونلوډ کړئ. دغه باندې به را ډاونلوډ کړئ او دې باندې مې کلیک وکړئ. دا ډېر ښایسته اپلیکیشن ده او په دې متن نګار کې دغه دلته لیکلي متن نګار جدید، په دې باندې مې کلیک وکړئ او داسې یوه صفحه درته را خلاصېږي او دې کې نور اپشنونه انشاءالله تاسې هم ورسره بلد یې دغه ایج ملګرو. نو دلته چې مثال تاسې په دې متن جدید باندې کلیک وکړو، نو دلته مو چې هر یو نوم ور واچوو، لکه مثال په دا ور باندې افغانستان یا نور. اوس په دې کې مثال تاسې په دې هغه باندې چې کلیک وکړئ په قلم ها باندې، په دې کې به تاسې هغه رقم د پوینټ ورکوه، هغه رقم د پوینټ ملګرو راځي کې. نو تقریبا په دې کې ملګرو چې 130 پوینټ دي په دې کې. نو دې کې ډېر ښایسته پوینټونه دي او بیخي بهترین پوینټونه دي. نو یو دا در سره ډاونلوډ کړئ په لیکلو باندې او د دې بیا شاته چې ته مثال پیج زمینه پسې وایي، پیج زمینه په دې کې مثال تاسو بیا د ګالري نه که عکس ورته راواخیسته د ګالري نه، بیا نو چې تاسې په هر یو باندې لیکئ، هغه بیا تاسې کولی شئ چې په هغې باندې عکس باندې انتخاب کړئ او دغه لیکنه په همغلته عکس کې وکړئ. مثال دغه عکس زه انتخابوم او د شاته بیکګراوند لپاره. نو دا چې مو کله انتخاب کو، بیا نو متن ته به راشئ، په متن نګار باندې کلیک وکړئ، بیا چې هر چې مو لیکل همغه تاسې کولی شئ دلته بیا راوړئ، همغه عکس دلته راغی. نو همغه افغانستان دی دلته ښکاري تاسو ته. نو ویډیو چې اوږده نه شي، لاړ به شو بل اپلیکیشن دا پشتو پوینټ. دا چې د خاص پوینټونه دي ملګرو، کله مو چې دا اپلیکیشن را خلاص کړم، داسې اول انټرفیس تاسو ته مخته راځي، دغه په لیکلې بڼې یا هم پوینټونو باندې مو کلیک وکړئ. دلته نو په دې کې بیخي زیات پوینټونه دي. دا به هر یو تاسې ولېږئ ګالري ته او د هغه ځای څخه بیا وروسته په پکسل اپ کې انسټال کړئ. د لیکلو طریقه یې داسې ده، د تاسو ته چې په کونج کې کومه علامه ښکاري ده د شیر کولو، په دې علامه باندې به کلیک وکړئ یا هم بس په سیب باندې به کلیک وکړئ او دا لاړ. ما ته خو یې ولیکل چې دا مخکې نه موجود ده په ستاسو په موبایل کې، خو ما مخکې نه لیکلی دی. نو هغه نه بیا تاسو کولی شئ دا پکسل اپ کې ډېر ښایسته بڼې په دې باندې جوړې کړئ. تاسو چې کله پکسل اپ را خلاص کړئ ملګرو، په دې کې بیا چې دلته مو هر یو څه ولیکل افغانستان یا هر چې مو څه لیکل، بیا چې لاړلی پوینټ ته، په پوینټ کې په مای پوینټس باندې کلیک وکړئ او دلته ډېر پوینټونه دي، بیخي زیات پوینټونه. هغه چې پشتو پوینټس دي هغه دغه پوینټونه دي چې ډېر ښایسته پوینټونه پکې را پیدا کېږي او پکې شته او د هغه په واسطه تاسو کولی شئ چې عکس جوړ کړئ یا لیکنې وکړئ، هغه په ویډیو کې یا په عکس باندې ولیکئ. نو دې لپاره چې ویډیو اوږده نه شي، نو تاسو بیا کولی شئ چې په پکسل اپ کې ښایسته ډیزاینونه وکړئ. هیله لرم چې ویډیو مې د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که مشکل و اړیکې ونیسئ واتساپ کې، انشاءالله جواب در کوم. تر بیا او بلې ویډیو زه بخت الله منقار درنه اجازت غواړم.